بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لیستونه که تاسو جوړوئ بولټس دی اول. مثال فرض کړئ تا دغه بولټ خوښ فرض که تاسې راوړئ له بازاره ګندنه ته دې خوشحاله ګندنې ته په انګلیسي کې څه وایي؟ لیک لیک استاد څه شي؟ لیک ال ډبل ای کې ال ډبل ای کې زه یې تا نوم ورته لیکو ال ډبل ای کې ورته لیکو نه لیک نه دا اصل ای ده ښه پرېږدې اوس بس پرېږده چې یاست د انګلیسي کلاس نه ده که د انګلیسي کلاس نه ده پښتو هم نه ده زه یقین وکړه چې پرېوینې ملایات ته لاړ شئ پښتو کې ځینو شیانو د داسې نومونه اخلي خپله ګویایي چې یاره دا چې اوس دغه موږ او تاسې واورې په هغه کوو که نه راشپېل که نه منګل څوک شته څه ورته یې نه نه صحیح خپل نوم یې واخله تاسې دلته وخت ډېر تېر کړی ده په ګردیز کې نو بل ورځ یو نوم راته واخست ډېر عجیبه نوم و مالدار ملاکه یوم دغسې نو خدای یم و که چې شي ورسته نوم یې ورته اخیسته ښه نو دا پښتو هم صحیح نه ده زده څه که انګلیسي ښه متوجه سئ مه غږېږه مه غږېږه متوجه سه رایس فرض کا کمپیوټر یې هم بازار نه چا دنه وغوښتل اداره ته راوړه خو کمپیوټر کې خو هم شته که نه کوم درې څلور یې دنه وغوښت ډیسکټاپ کمپیوټر دي لپټاپ کمپیوټر دي پی ډي اف صحیح ده نو کوم یو دنه وختی ده نو باید چې دا دغه کې جز ولیکو لکه څه چې پرچه جوړو سوال یې بیا هغه کې جزونه جز لپاره به تاسو داسې وکئ د هغوی ته به راسئ او چینج لیست لیول او د دویم به انتخاب کړئ ګوره اوس مخته لاړم دا اوس ښه صفا معلومیږي چې دا دغه برخه ده جز ده پکې فرض که زه ورته لیکمه چې یو ډیسکټاپ دی او انټر بل لیپټاپ دی انټر په لیپټاپ کې بیا قسمونه دي فرض کا نو بیا به راسي چینج لیست لیول ته او دریم ته به راسي مثال دی 610 دی ای 6400 دی وغیره 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 ښه یا که بیرته په شا تګ کوئ هلته بیا لاړ شئ دویم لیول ته ځئ اول ته ځئ فرض که موږ اول ته ځو بل شي لیکو هغه لیست ختم شو بل مثال کیبورډ یې هم دنه وختی ساړه خو به نه ماوس یې هم دنه وختی او سره سره په دې کې پرنټر یې دنه وختی دي پرنټر بیا ډولونه دي قسمونه دي یا یې کتابونه دنه وختی دي بوکس لږ به تاسو ته اسانه شي دا مثال د چشي کتابونه یې غوښتي دي دې کې باید جزونه ولیکو هغه ځای نه هم بدلېږي کولی شئ چې ټیپ بټن ووایئ شارټ کټ ده ټیپ ډایرکټ دویم لیول ته وړي فرض که راوړه یو د کمپیوټر کتاب بل د انګلیسي انګلیش کې فرض که بیا هغه لیکو جزونه بیا به ټیپ ووایه فرض که ګریمر کتاب یو پکار ده یو لیول 1 ده بک 1 ده بل بک 2 ده که بل لیول ورکوئ بیا انټر بیا مخته ځئ شاته تګ څه هغه ده شارټ کټ ده دواري به انټر پسې ووایه بیا به انټر ووایه اول لیول ته به راسي فرض که بل دې چې راوړل کتابچو ته څه وایي کتابچې راوړه قلمونه راوړه انټر چې وایې نوی بولټ درکوي که دواري انټر چې وایې په اول لیول سره د لیست ختم شو ښه بیا دې که تاسو ته خوند درنه کړي دا بولټ چې کوم درته دی رنګه کومه یا یې سټایل بدلومه نو ډیفاین نیو بولټ باندې به کلیک کوئ دې اول زه سایز زیاتوم رنګ یې بدلوم فنټ باندې به کلیک کوئ ورته هم چې سایز یې اول زیات کړه نوټ پیډ کې مې ویلي وو که نه دلته پام ده غټېږي کمیږي سره په یو کې ښکاري دا یې سایز کا رنګ یې که بدلوئ هغه دی رنګ یې دغسې اوکې اوکې په دویم لیول کې کلیک کې به یې هغه بدلېږي صحیح ده خو راځه ما ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دې بولټ هم ماته خوند رانه کړه دغه کې هم بدلولی سې چې مثال دلته راسي خوند یې درنه کړه بل ورته انتخاب کړي خو که دغو کې خوند درنه کړه بیا به لاړ شي ډیفاین نیو بولټ ته سیمبل مختلفې ډېرې علامې دي چې کوم یو تاسو ته خوند درکوي دې ځای کې هغه به انتخاب اوکې دې هم خوند درنه کړه پکچر
دا مختلف عکسونه دي تیار په دې کمپیوټر سره راځي دغه کوم د کوم یو خوښ هغه انتخاب کا یا که خپل عکس انتخاب امپورټ باندې بکلیک کی فرض کړه دا عکس دی ما عکس دا ایډ کا او اوکې انتخاب به کی اوکې چې به دا عکس سره کار خدای لیست هم خوندنه کې غواړي دا په عددونو بدل کی دا مخکې وا بدل جوړ کړی تاسو ته کله پرچه جوړوله اول سوال دویم سوال دریم سوال تاسو کمپیوټر کې بنې څنګه جوړیږي وسه تکامه فرض کا اول دویم دریم څه رقم هغه یو دوه درې دی په کار د رومي عددونه په غټو تورو ای بي په ای بي سي په غټو تورو ای بي سي په وړو تورو مختلف ډولونه دي چې کوم تاسو ته خوند درکوه فرض کما ورته انتخاب ک 1 2 3 په دغه کې هم لیول دغه رقم بدلیږي کال تم چې ویلې یا ل ټیبل لاره ویکس یا لدې ځای خو راځو دي کې کوم تغیرات کوم ډیفاین نیو نمبر فارمیټ مثال 1 2 3 نه د خوخه الف ب ت A B C first second third 1 2 3 فرض کما انتخاب کړل دې ځای ورته A B C خو الته الف ب ت اوکې کا وګوره لیست سټایل ټول ګډوډ ځکه چې موږ دا په بولټ کې جوړ کړی و کنه په عددونو کې نو جوړ کړی بیرته مې انډو کا خپل حالت ته راغی بیا زه ورته وایم چې نه داسې کار وکړه چې دې ما ته خوند رانه که خو مې انډو که فونټ ته کلار سي دې هم تاسې رنګ بدلولی سئ سایز زیاتولی او کمولی سئ صحیح څه بیا راځو ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دې هم خوند رانه که دې سره زه لږ څه لیکل کوم کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 2 کوېسچن 1 کوېسچن 2 داسې سره چې څنګه ځي مثال دویم سوال ته انټر کا بل سوال ډایرکټ په خپل لیکل کېږي سوال دی ولیکه په دې کې جزونه لیکي ټیپ بټن وایه اول جز دویم جز دریم جز څلورم جز په هغه کې که جزونه لیکي بیا ټیپ وایه پوه شوې په ښه بیا راځو ورته چې دی ګورې دلته که موږ وګورو زه راځم دغه نه زه وځم انټر 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 یو سوال بل د بل کې یویشتم ته راغلم اوس راځم سیټ نمبرینګ ویلیو ته دغه ځای نه نوی لیست شروع کړه دلته ما کلیک کړی و که نه یویشتم نه بېرته یې له اوله شروع کړه یا له دېرشمه شروع کړه خو نه دا کوم وخت کې استعمالیږي چې کله ته دلته لیکل وکړي مثال لیست دې ختم کړه څه لیکل دې وکړي یو پیراګراف خو دلته زه اوس غواړم چې بیا لیست شروع کړم دغه رقم نو ته به راشې دلته ګورې څه شی خو له اوله شروع سه پام ورته زه غواړم چې دغه سره جاري مسلسل دغه یوویشت نه دوه ویشت نه شروع سي نو تاسې به راشئ دلته سیټ نمبرینګ ویلیو او کنټینیو فرام پریویس لیست له تېر شوي لیست نه یې جاري وساته بل دلته یو اپشن ده پکې ایډوانس ویلیو سکیپ نمبرز که چېرته دلته دوه ویشت عدد چېرته به د کوم لاین کې استعمال سوی وي کمپیوټر به غلط نه سي چې دلته دریځتمه شمېره ته ورنه کړي ته به دا بیا فعال کړي اوکې به خو اکثره وخت دا کار نه کنه کار نه کوي نو ښه خبره دغه ده چې بیخي د غلطي امکان نه کې سټارټ نیو لیست او دلته ورته ولیکه څو لیست ټو ډو اوکې لیست دې شروع بیا راځو او په دې کې که تاسې فکر وکړئ ورته ملټي لیول لیست ته ځو اوس دا لیول یې به مخکې موږ خپله جوړولې که نه اوس دلته تیار ډیزاینونه شته پکې څه رقم ستاسې ته خوند درکوي تیار جوړ کړل شوي هر یو لپاره ښایسته ښایسته ډیزاین ده خو د ما خپله دغه یو ډېر خوښ ولې تاسې وګورئ دلته جزونه چې موږ ورکړي دي نولسم په نولسم کې اول جز په هغه کې دویم دریم څلورم بیا نولسم کې څلورم په هغه کې اول جز دویم جز دریم جز څلورم جز او پنځم جز بیا که انټر کې دلته او ټیپ سي ووایه په هغه کې جزونه نو بیخي پکې غلطېږي نه چې یاره زه په څلورم سوال کې لګیا یم او په هغه کې د کومې برخې او په کومې برخې کې لګیا یم په هغه کې دننه نو دا یې ما خپله ډېر خوښ دغسې تاسې کولی شئ چې خپل یو ډیزاین هم له دې ځایه جوړ کړئ که ډیفاین نیو ملټي لیول لیست ته که لاړ شئ دغه ځای نه کولی شئ خپله هم یې ورته جوړ کړئ فرض که اول ته که زه لاړ شم اول لیول ته دغه ته چې دا به څه رقم وي ورته وایم چې فونټ یې که بدلوئ هغه رقم فونټ یې بدلولی شي سټینګ مونږ هلته ویلې 1 2 3 ورته غواړي که الف ب ت ورته غواړي نمبر الاینمنټ چپ طرف ته وي که ښي طرف ته وي کوم طرف نه د نمبر شروع کېږي ورسره مختلف نور فارمیټس هم دي دویم لیول انتخاب که دویم ته بل یو انتخاب که بیا ورته دریم ته بل خو موږ او تاسې دومره هم دا لیستونه دومره ډیزاینونه څوک نه ورکوي عادي کې استعمالیږي صحیح ده
که رنګونه ورکوئ هغه مې طریقه ته وښودله تاسې ورکولی سئ یا ډیفاین نیو لیست سټایل نوی لیست سټایل جوړ کړه په خپل نوم دلته نوم ورته ولیکم فرض کړه جان او سټارټ ایټ له څو نه شروع کوه له یوه نه شروع کوه همیشه بیا اول لیول چې دا دلته بولډ وي ګوره دلته بولډ کېږي پام دې ورته بولډ دې وي ټالیک دې وي انډرلاین دې وي دا دې نه وي رنګ دې سره کم وي سور وي دویم لیول ته واوړه بیا هغه ته خپل انتخاب هغه هم ورته انتخابولی چې ښاغلي الف ب ت او 1 2 3 ګوره دویم لیول ته چې واوړي بیا به هغه کې ای بي سي راځي دغه طریقې سره چې خپل جوړولی سي اوکې کوي په خپل نوم به هم سیو سي عکس هم ورسره راخیستلی سي لکه څنګه چې تاسې مخکې ولیدل دا لیستونه وو لیستونه تاسې دغه نه بغیر هم استعمالولی سي کیبورډ نه ډایرکټ یو به ولیکئ نقطه فاصله ټیب ووایه بیا ټیب ووایه اسانه طریقه بله یو ولیکه د یو طرف نه قوس راتاو کړه سپیس جزونه هماغه خبره ده صحیح ده ټیب وایه او جزونه کې لیکلی شي په ټولو کې دغه رقم بیا یو ولیکه یو لمه لیکه قوس له یو طرفه له بل طرفه له دواړو طرفو دا لنډه طریقه ده بله لنډه طریقه یې ای ولیکه نقطه اوس لیکه د ای سره یا له یو طرفه قوس راتاو کړه چیرې لاړ یا له دواړو طرفو قوس راتاو کړه همدا رقم که په غټو تورو لیکي هم دا طریقه ده زه خو اکثره دغه استعمالوم کله کله چې سوال لیکم ورته نو یې غږ ته لاړ سمه او یو وار چې جوړ کړي بیا تیار سره پاتې کېږي هم لکه څنګه چې تاسې دلته ولیدو څه سوال اول سوال دویم سوال دریم سوال صرف ټیکسټ ډایرکشن به بدل کړي لکه به رسمه پرچه جوړه ده به ټیکسټ ډایرکشن پښتو لپاره یا فارسي لپاره دې طرف نه کې اول سوال جزء کې لیکي ټیپ آسانه به درته خوب درغی خوند نه کوي درس ښه بل په دې کې موږ وایو اکثره چې موږ شي لیکو نو یو موضوع خامخا لري دې کې فرض کړه دغه لیکل دي اکثره موږ دې موضوع ته سټایل ورکوو یا دغه رقم دا ما بل ورځ ته ویلی یو یا سټایلونه دغه دي هیډینګ 1 سټایل هیډینګ 2 دا هیډینګ څه ده ډېر دا سټایلونه ډېر مهم رول لوبي تاسې مخ ته پوه سئ دې په فایدو باندې نو چې کوم یو سټایل ورته خوښ دغه نه دي که نه یې خو دلته وګوره نور هم ډېر دي که په دغو کې دې ورته خوښ نه څه نو اپلای سټایلز ته به لاړ سي دلته بیخي ډېر دي بس سکرالینګ کوه ښکته یا ورته انتخاب کوه اوکې که زه فعلا هیډینګ 1 انتخاب یا کولی شي تاسې خپله یو ښه بېرته که دا سټایل تر ختموئ کلیر فارمیټینګ لکه دلته چې دا بټن دی دې وظیفه ده ګورئ ایکن ته وګورئ بېرته سټایل ختم سي دلته کلیک کوئ نورمال باندې کلیک کړئ سټایل به تر ختم سي نورمال سټایل به پاتې سي په خپله غواړئ چې یو سټایل جوړ کړئ چې تاسې ډېر خوښ ده او همیشه هغه استعمالوئ فرض که دغه لیکل دي ما دا بولډ کړي انتخاب به کړه لیکل سټایل جوړوئ ټالیک مې کړه سایز مې هم لږ زیات کړه او رنګ مې لیکلو ته سور ورکړه په د شیډینګ مې دې ته ورکړه ښاغلی زیړ او راځم اوس دا به انتخاب کړي لکه ما چې انتخاب کړی ده او را به شي دلته به خپل نوم یې سیف کوم سیف سلیکشن از ا نیو کویک سټایل دې باندې به کلیک کړي او نوم به ورته ولیکئ د سټایل 1 په ځای به ورته ولیکئ مثال کریم سټایل سیف څه که نه راځو دلته بله موضوع ده کابل په دې کې هم دغه لیکل خوند دې ورنه کوي ښه دغه لیکل چې کوم دي ما دا انتخاب کړل ډبل کلیک سره لغات انتخابي ورته هم دا سټایل ورکړه ډایرکټ به دا سټایل اوسه ولګېږي انډو او دې نه هم نورمال سټایل ته لاړ شه که ټول ورته انتخاب کړې ټولو باندې انتخاب څومره لیکل دي چې انتخاب کړي ټولو باندې ورکه دغه سټایل اپلای کولی شي خو اکثره موږ ټول لیکل داسې نه کوو سټایل کې مثال هیډینګ 1 سټایل ته تاسې وګورئ یا مثال که دا انتخاب کړي څوک لیکل نه کوي خو بیا هم که استعمالولی هم استعمالولی شي فرض که ما هیډینګ 1 ورته انتخاب بیا په دې سټایل کې تاسې کولی شئ دې ځای صرف سټایل بدل کړئ دې کې نور سټایلونه شته کلرز رنګونه یې بدل کړئ صرف رنګ صحیح ده
فند صرف فند بدل کې لکه دې ځای چې موږ فند بدلو یا پیراګراف سپیسینګ لینونو منځ کې فاصله کمه که یا زیاته که لکه دلته هم چې کوله او سیټ از ډیفالټ باندې مه کلیک کوئ ولې سیټ از ډیفالټ څه نقصان دی دې باندې ولې مه کلیک کوئ دې باندې چې کله تاسې کلیک کوئ چې کله هم تاسې ورډ راخلاصوئ د خپل کمپیوټر کې او په دې سټایل کې به لیکل کېږي ته خو په خپله به پوهېږې نورمال سټایل به بېرته انتخاب کړي خو داسې کس چې هغه نابلد وي هغه چې دا فارمیټنګ څنګه تر ختم کړم همیشه خو موږ عادي لیکل کوو تور هغه بیا نه پوهېږي ښه خبره دغه ده چې سیټ از ډیفالټ باندې مه کلیک کوئ بیا به لکه سیټ از ډیفالټ پروګرامونه چې موږ په دې هغه کې په وینډوز کې ویل ډیفالټ پروګرامز همیشه به بیا په هغه پروګرام کې راخلاصېده دغه کې بیا همیشه په دغه سټایل کې لیکل کېږي بل موږ په دې کې وایو فایند مو ویلی که نه فرض کا یو موضوع دلته موږ سره افغانستان او دې ته ما هیډینګ 1 سټایل ورکړه او په دې کې مې دغه لیکل او بله موضوع د فرض کړي موږ سره کابل او دې ته بیا مې هیډینګ 1 سټایل ورکړه بس دي دغه دوه موضوعګانې او دا لیکل مې وکړو او ښکته لږ څه نور لیکل هم کوم لیکل لږ ډېر سي راځم اول سر ته ورته وایم چې فایند پیدا کړه دلته لږ بدل ده چې پیدا کړه یو پیدا کړه چېرته هم چې یو لیکل یا به ټول درته نښه کړي که هلته بیا درې اپشنې دي صفحو کې درته پیدا کړي څوک کومې صفحې کې لیدل غواړي هغې صفحې ته ډایرکټ شي یا هیډینګز کې افغانستان کې لیدل غواړي که کابل کې نورې موضوعګانې دي که ورکړي د دې هیډینګ ګوره ډېر غټ رول لوبوي مخکې مې تاسو ویلي به دې ورډ مخته به یې تاسو نور هم وګورئ دې فایدې کابل یا که دا ورته جوړ کړي ډایرکټ هغه موضوع ته هم تاسو دې ځایه رسوي بل په دې کې چې دا ایډوانس فایند ده دا به که ژوند بیا سبا وایو دې کې کار زیاده است